الله وی که دا ټول انسانانو د پاره ما د دې رزق دا پراخي راوستله. الله وی که دا ټول بندیگان ما مالدار کړل، مال حال ارسم ول خډیر ورکړل، نو لبغوا فی الارض، الله وی دا بندیگان به بیا ما پریږدي، زما عبادت په پریږدي، لبغوا فی الارض، دی بیا په ځمکه باندې سرکشي شروع کی. داسې دا وکنه ده لکه کله چې یو سړی غریب وي که نه لږه سخته پي، نو دی بیا منځونه هم کوي، دی بیا تلاوتونه هم کوي، دی بیا وظایف هم کوي، او دی بیا نفلونه هم څه دی لکه زور یې ورکړي. خو چې لږه پې راته راشي لږ مال حال ولا الله ورکي، نو بیا د هغې نه پس بیا دی څه دی نه بیا جومات پیژني، نه بیا مونځ پیژني، نه بیا ذکر اذکار پیژني. دا د آیات کې الله پاک څه دی دا ذکر کړي دی، ښکاره ذکر دی. ولو بسط الله الرزق لعباده، الله وی که زه د دې خپلو بندګانو دا روزي سمه زیاته کم که نه، نو لبغوا فی الارض، نو الله وی دوی به څه دی په دې ځمکه باندې سرکشي شروع کي. الله وی دوی په دې ځمکه باندې څه دی زناګانې شروع کي، قتلونه به شروع کي، او الله وی دوی به څه دی په دې ځمکه باندې بغاوت شروع کي. او داسې دم چې لږ سړی مالدار شي بیا خدای نه پیژني، چې لږ سړی مالدار شي بیا څه دی لکه مونځ او دست نه پیژني. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، الله وی زه په خپلې اندازې سره څه دی دا رزق نازلوم چې چاته څومره وغواړم. چا دپاره الله وی سمه ډېره ورکم، الله وی چاته څه دی سمه لږه ورکم، او الله وی چاته درمیانه ورکم. په خبره باندې پوه شوې؟ دا د الله قانون دی، دا د الله قدرت دی. سړی دی دا نه و چې دا زما کمال دی، یعنی حالان کې غریب سړی د سار نه واله تر ماښامه ډېر محنت کوي، ډېر محنت کوي، دیاړي به هم کوي، مزدوري به هم کوي، هر څه به کوي، او څونه به ګټي 200-300 روپۍ به وګټي، او څونه به ستړي شوي وي. او خان او مالدار او نواب چې دی هغه به لږ محنت کوي او پیسه به ډېره ګټي، پیسه به څه دی لکه هغه ته ډېره میلاویږي. دا الله تعالی چې د هغه په تقدیر کې څومره لیکلی ده ده ته به هغومره میلاویږي. په خبره پوه شوې لکه ولکه زمونږ یو استاد په دې حقانیه کې اوس هم شته دی، مولانا شیخ الحدیث فیض الرحمن حقانی صاحب، هغه د دې لکي مروتو نو هغه دا ژبه د لکي مروتو د الفاظ سي دا زمونږ د دې خلکو د الفاظو نه لږ بدل دي. نو هغه به وي دا په ټنډه ده، په ټنډه دا په منډه نه ده. نو ټنډه به هغې تندي ته وي، څه ته وي؟ تندي ته. ویل دا په تندي ده، دا په منډه نه ده. یو سړی که د سار نه واله تر ماښامه کوشش شروع کړي، د ماښام نه واله تر د ساره لګي که نه، خو چې دله الله تعالی څومره اندازه د رزق مقرر کړی ده ته بقه میلاویږي. ویقدر ولکن ینزل بقدر ما یشاء، الله وی زه نازلومه چې څومره زما اندازه وي. الله وی زه دومره رزق نازلوم د اسمان نه چې څومره زه وغواړم. الله وی اوس خو د الله تعالی نه څوک به زور نشي غوستی، او نه د الله سره څوک زور چلولی شي. په خبره باندې پوه شئ؟ لکه دا د الله خوښه، دا د الله قانون دی. واوره جي که غریب دی که نه غریب، نو دیم د الله په امتحان کې دی، او که مالدار دی که نه ښه ډېرې پیسې دي، دیم ګورې د الله په امتحان کې دی. او بهترین مالدار او بهترین غریب هغه دی، الله په نسب باندې ښه غریب هغه دی، ښه غریب چې ده ته که لږ هم میلو شي خو دې پې شکر وباسي. په خبره پوه شوې؟ او بهترین مالدار هغه دی چې دی په دې خپله مالدارۍ کې الله نه هېروي، دی په دې خپله مالدارۍ کې د الله عبادت کوي، د غریبو د فقراو د قرضدارو د یتیمانو څه د خیال ساتي. دا بهترین مالدار دی. حضور علیه السلام حدیث دی چې کله یو سړی د سارې صدقه وکړي، د سارې مثال صدقه وکړي، یوازې صدقه دا نه چې ته 100 روپۍ ورکه او 100 روپۍ ورکه، هغه دیکي که په صدقه کې تا هر یو شي څه دی ورکو د الله د رضا دپاره، چېرې دا صدقه شوله. حضور علیه السلام حدیث دی پرشتي الله ته سوال کوي، یا الله وی د سارې په ټیم کې د صدقه وکړه، خدایا تر د ورځې پورې د دې صدقې بدله ورکړي او د ده په مال کې زیادت وکړي. پرشتي الله ته سوال کوي. او چې څوک د ماښامې صدقه وکړي، د ماښامې، نو تر د ساره پورې څه دی پرشتې ورله سوال کوي الله ته، یا الله دې بنده د انسان ستا د رضا دپاره صدقه وکړه، خدایا د ده مال کې زیادت راولي. هلکه د فرشتو دعا، د فرشتو دعا. په خبره باندې پوه شوې؟ لکه او موږ خلک خدای دې رحم وکړي، خفه کېږو به نه، صدقه هم هغه ځای کې کوو چې کوم ځای کې نوم جوړېږي. په خبره پوه شوې؟ لکه دا هغه ځای کې کوو چې کوم ځای کې څه شی جوړېږي، لکه نوم جوړېږي. چې نوم نه جوړېږي که نه 1 روپۍ هم ته څه دی چاته ښایو نه،
ولی نوم پکې نه. نن سبا الله دې معافي وکړي، تاسو ښه خلک یې، تاسو خیر کوئ نه خو زه خیره. نن سبا خو ټول هم دا شی دی وروره، دا بهر دا غټ خلک نه دي، دا وزیران او دا وډیره او دا خانان غریب له به 100 روپۍ ورکوي، 100 پیرې ورسره تصویران وباسي. داسې ده که نه ده لږه؟ که چاله یو چکې صابون ورکوي یا که چاله یو د تیلو یو د بوتل ورکوي، که یو ګوتۍ غوړي ورکوي، 300 ورسره تصویران وباسي. هغه د غریب آیا څه دی هغه په سر وخوري. په خبره باندې پوه شوئ؟ حالانکه حضور علیه السلام وایي چې تاسو صدقه کوئ، صدقه د دې صدقې د وجې نه به تاسو نه مصیبتونه ختمیږي. رسول الله مبارک وي تاسو داسې طریقې سره صدقه وکړئ، داسې طریقې سره مال خرچ کړئ چې ته په دې ښي لاس ورکړې چې دا قسم ته خبر نشي. داسې طریقې سره. زمونږ د کراچۍ یو عالم مفتی زرولی خان صاحب رحمت الله علیه، الله تعالی دې په قبر رحمتونه نازل کړي، او د ثوابه د جهانګیري اوسیدونکي خو بیا کراچۍ کې علم کړو، هلته ډېره لویه مدرسه بیا هلته تلو. نو مفتی زرولی خان صاحب هغه د صدقې پورې خبره کوله. وی تلو ما روس ته تلو جس کې سفر باندې تلو روس ته، هلته څه شاګردانو نه هغوی غوستي وی چې هلته څنګه اوس په ایرپورټ باندې جس کوزېدو، نو ایرپورټ باندې جس پایې نه کولاوې دی. دا جس چې کوزېږي د ده دا پایې سرې دا رابار شي، بیا چې جز وخېږي دا پایې بیا دن نه شي. وی دا پایې نه راښکته کېدی، او دې کې چې دې لینډینګ ټیم هم نږدې و، لکه د کوزېدو ټیم هم نږدې و، یا پایلټ چغې کې چې لکه دا څنګه چلو شو، پایې نښتې دي، پایې نه خلاصېږي. وی بس وی هغه وی چې یاره دا خو بس که ځمکې ته نږدې شو نو به بیا دې نه رامنې کېږي، به دا به تباه کېږو. دا صدقې هغه زور درته ښیمه. نو مفتي زرولی خان صاحب وي ما وی الله ته توجه کوي، سر مې ښکته کړو چې خدای دا به څه کېږي، دا خو زه په سفر باندې رالم، شاګردانو راغوستم، دا به کېږي څه، او خدای دا خو په دې جز کې اکثر له مسلمانان ناست دي، دا به څه کېږي. وی توجه مې کوله، داسې مې سر ښکته کړو، مراقبه کې وم، وي دی کې پایلټ به بار بار وي دا آواز به کېدو چې ګورې شی خطرناک دی، شی خطره کې دی. نو وی ما وی خدای ته مې سوال وکړو، وی الله ته مې توجه وکړو، وی سوال مې وکړو. د دې مفتي زرولی خان صاحب د سارو غټ فارم دی په کراچۍ کې، هغې کې میښې، غواګانې، هر قسمه دغه پکې. وی خدای ته مې دا سوال وکړو چې خدایه ستا په نوم باندې مې څه دی، یو غوا مې ستا په نوم باندې صدقه منلې ده، خو که دا ټول جز او دا ټول انسانان دې راسره بچ کړ، یو غوا به ستا په نوم صدقه کومه. په خبره باندې پوهېږې؟ وایي دې کې چې دی بیا هم هغه د جز پای نه خلاصه، صدقې ګوره ډېر لوی زور دی. وی ما چې خدای 2 غواګانې مې کړې، 2 ستا په نوم به 2 غواګانې صدقه کوم، خو که چېرته دا ټول جز او موږ ټول څه دی بچ پاتې شو. وایي پایې نه ښکته کېدې، پایلټ په بار بار وي چې ایمرجنسي ده، پلانکې ده، ډنګرې ده، وي خلکو چغې والې چې دا خو به غرق شو. وایي بس دې کې ما وي چې خدای 3، بیا مې چې 4، بیا مې چې 5، په 7 باندې چې ما خدای ستا په نوم به 7 غواګانې صدقه کوم، که زه هم بچ شم او دا ټول جز والا څه دی دا بچ شول. وایي دې کې یکدم چې دی بس وي هغه د جز پایې خلاصې شولې او جز کوشولو. په خبره باندې پوه شوې؟ دا هغه دې پورې خپلو شاګردانو ته دا وي چې د صدقې ډېر لوی زور دی، ګورئ ډېر لوی زور دی. وایي ما چې بیا رالم پارم ته چې څنګه بیا د روس نه رالم، بس وي هغه ځای نه مې شاګردان ته وي چې 7 غواګانې دا د الله په نوم باندې زما د پارم نه څه دی صدقه کې. داسې زړونه وي داسې. او یو ځل وي لور مې بیماره شوله، هم د مفتي زرولی خان صاحب وي، ده په خپل یو کتاب کې هم دا لیکي، او راده دا بیان په د سوشل میډیا هم موجود دی، که څوک یې ګورې په هغې کې شته ده. وی لور مې بیماره شو، داسې یو لوري ده، هغه عالم هم او حافظ هم وه او ډېره تقوادار هم وه. وی داسې بیماره شوه چې علاج یې نو. وی ما وی کلي نه راپسې ټلیفون وشو چې لور دې داسې بیماره شوه چې علاج یې نشته او بس مرګ ته نږدې ده. ما یې چې یا الله دا به څه کېږي چې مرګ ته نږدې دا به څه کېږي. وی خدای ته مې سوالونه کول چې خدای دا به څه کېږي. وی یکدم مې سر ښکته کړو الله ته چې یا الله ستا په نوم مې یو میخه منلې ده، صدقه کوم به، خو که زما دا لور دې څه دی دا دې ښه کړله. وی دلته مې میخه صدقه کړله او د هغې قیمت څومره 4.5 لکه روپۍ قیمت و. د اسټرالیا نه چا ذات را لېږلو، د دې میخو کې به هم څه ذاتونه پکې که نه. وی هغه مې څه دی هغه مې صدقه کړه. وی هغه فارم والا راته نوکرانو راته چې دا مه کوه دا څه کېره، دې په ځای به 2 نورې ما ته چې نه په ټولو کې اعلی عمده قیمتي میخه ده همدا به صدقه کوم. وی هغه مې صدقه کړله. وی چې څنګه لور لرالم اسپتال ته، وی ډاکټر راته وی چې ټسټونه موږ لیږلي دي، اسلام آباد ته هم ټسټونه لیږلي، که د هغه ځای نه دا ټسټونه سپارل خو ستا د لور علاج به وشو، که ټسټونه سپارل به دا نه پاتې کېږي.
و دې کې بس ذکر اسکار هم کو صدقه خو مې کړی وی چې کتل هم دې کې ټیسټونه رالو چې علاج یې څه دی کېږي علاج یې معلوم شلو او مرض یې څه دی معلوم شلو او هغه چې دی بیماري څه دی په ختمېدو ده ما چې مرض یې څه معلوم شلو علاج یې څه معلوم شلو چې بس دونه دوی به خوري چې صرف د پیناډال یو پلته به خوري او دغه شانتې یو بوتل یې دا ولیکو چې دی علاج شلو یقینا الله تعالی زما غلور سره دا ښه کړله د صدقې خو ډېر لوی زور دی ګورې ډېر لوی زور دی حضور علیه السلام چې څه ویلي دي ګورې دې کې څه شک شبه نشته ګورې او نه هغې کې څه دروغ راځي حضور علیه السلام وایي تاسو صدقې کوئ د خپلو مالونو نه نو ستاسو نه به الله تعالی د آفتونه مصیبتونه نه دا به درنه ختموي ګورې یو بله پکې ویم ملکه تاسو به مې وایي چې استاد هنون په صدقو پسې راغسې خو زه یم چې تاسو له الله خیر درکړي خیر قسم په خدای د صدقې ډېر لوی زور دی ګورې زمونږ د کراچۍ یو بل عالم دی مفتی تقی عثماني صاحب هغه په خپل کتاب کې د صدقې متعلق یو بله واقع لیکلې ده وایي د دوبۍ یو غټ شیخ نجد به ورته وي شیخ نجد د دوبۍ دا شیخان دا ډېر مالداري نو هغه د دوبۍ د دې شیخ نجد چې دی د مور په آی سی یو کې پرته وه او هغه شیخ نجد سره د تقی عثماني صاحب ملاقات شو هغه ته په خپله دا واقع بیان کړې ده او بیا د شیخ صاحب په کتاب کې هم لیکلی دا واقعه دا شیخ نجد چې د مور بیمار او په آی سی یو کې داخل آی سی یو خو تاسو پیژنئ دا آخري وار دی چې به د دې نه یا خار او یا سلکه پاره دې نه بیا څوک راوتي نه دي اکثر لتې نه راوتی نو آی سی یو کې پرته وه بس یاره ډاکټران وایي چې بد دا نه سیټ کېږي دا شیخ نجد وایي ما ته هسپتال نه ټلیفون راغی راته چې بس تا مور څه دا آی سی یو کې پرته ده دا نه سیټ کېږي وایي زه را روان شوم ډېر خفه وم وایي ما ورته چې پیسې چې هر څومره لګي هغه ما 2 بیګه د پیسو ډک راوه ډېر مالدار دی دوبۍ دا شیخان وی 2 بیګه مې د پیسو ډک راواس ما چېرې زما په دې مور چې هر څومره پیسې لګي زه به پرې لګوم خو چې زما مور ته سره صحت میلو شي دا د دوبۍ دا شیخ وایي دا شیخ نجد وایي زه را روان شوم نو دا تاسو که خیال کړي د دوبۍ د سعودي دا علاقې چې دا صحرایي علاقې دي دا صحرایي علاقې چا چې پکې وخت تېر کړی هغې ته پته لګي دا شګلنې ځمکې دي وایي په دې کې په یو روډ باندې زه راتلم هسپتال ته مې ځان را رسو نو وي سخته ګرمي وه او وي داسې ګرمي وه چې ډېره بې انتهایي ګرمي وه په لاره کې څه دی یو پیشو ولاړه او د روډ په غاړه باندې دا شیخ نجد دوی پیشو ولاړه وه وایي ما ګاډي ودرولو بس ما سره په ګاډي کې اوبه وې هغه پیشو ته مې په خولو کې اوبه ور واړولې په خبره باندې پوه شوې او وي څه نور څه خوراک څښاک را ځان له مې د خوراک دپاره راغوست وي هغه مې ورته کېښود ما چېرې دا پیشو د ګرمي ده او وی هغه پیشو مې څه دی داسې مې چېرته سیټ ته کړه ما چې د دې نور نه څه دی دا بچ وي هلکه څه وکړل صدقې وکړله صدقې وکړلو په پیشو یې څه دی لکه رحم وکړلو نو دا شیخ نجد وایي زه چې کله هسپتال ته راورسېد نو ما ته وي ډاکټرانو راته وی چې مبارک شه وی اول نه داسې چلو شو چې زه څنګه رالم چې کوم واټ کې ما مور داخله کړې وي په هغه واټ کې زما مور نه وه آی سی یو کې وي ما ورته چې دلته زما مور داخله وه هغه څه شوه وی چې خو مونږ بل واټ ته اړولې ده وي ما چې ولې زما مور خو دلته آی سی یو کې پرته وه وی چې ستا مور ته الله تعالی صحت ورکړو د آی سی یو نه م واړول نارمل واټ ته م واړوله وي ما چې څنګه وی چې مور لرالم نی مور ته مې چې مور طبیعت دې څنګه دی مور مې را سره خبرې هم شروع کړې خوراس کاک یې م وکړو وی د هغې نه مخکې مې مور نه خبرې کولې نه خوراس کاک کولو په خبره پوه شوې وی مور ته مې چې مور داسې څه داسې دوی دې وخوړه څه داسې وظیفه دې وکړه وی مور مې راته چې بچیه نور خبر نیم خو وده شوي وم او خوب کې مې لیدل چې یو پیشو مې ولیده او پیشو الله ته داسې لاس اوچت کړی چې خدای د شیخ نجد دې مور لرو صحت ورکړي په خبره پوه شوې خوب مې ولیده چې په خوب کې یو پیشو مې ولیدله او پیشو الله ته سوال کولو چې خدای دې بوډۍ له صحت ورکړي بس چې را خوب نه بیدار شوم چې مې وکتل د آی سی یو نه عام واټ ته راغلم او ډاکټر راته چې بس اوس کور ته دلته سیټې خبره باندې پوه شوې د صدقې دومره لوی زور دی ګورې صدقات کوې لکه په خپل هم کوې خو بهترینه صدقه دا ده چې ته په خپل اهل و عیال وکړې په خپلو بچو یې وکړې په خپل ګاونډ کې په خپل غریب ګاونډي وکړې دا بهترینه صدقه ده ګورئ جي سبق ته ها ولو بسط الله الرزق لعباده او کچری الله پراخه کړي وي روزي د خپلو بندګانو لعبادي د خپلو بندګانو لبغوا فی الارض نو دی به سرکشي کړې وه په دې ځمکه باندې ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن الله نازلوي په اندازې سره چې څومره غواړي
انه بشک الله تعالی بعبادی په خپل بندگانو باندې خبیر خبردار بصیر او لیدونکی دی وهو الذي الله ذات ينزل الغيث چې نازلی باران لرا من بعد ما قنطوا پس د دینه چې خلق نا امید شي وينشر رحمته او خوروي خپل رحمت وهو الولي الحمید او دا الله کارساز دی ټولو تعریفونو لایق دی ومن آیاتی خلق السماوات والارض او دا الله د قدرتونو د نشانونو دادي پیدا کول د اسمانونو د ځمکې وما بث فیهما او هغه چې خواره دي په دې اسمانونو په دې اسمان او ځمکه کې من دابت د روح واله شیزونه وهو على جمعهم او په جمع کولو د دوی کې اذا یشاء قدیر چې کله وغواړي قدرت لرونکی دی صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين خدای پاک مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي الله ته مونږ ټول معاف کړي یا الله مونږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای دا چې کم حاضرین کم مقتدیان مشران کشران کلی علاقه کې محله کې د چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانی ختم کړي د چا کورونو کې بیماری دي خدای بیماری ختم کړي یا الله د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي خدای مونږ ټول د محتاج ورځې نه بچو ساتي خدای زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله و صحبه اجمعین